دنیا سره محبت د هر مصیبت جړله ده. د دنیا سره محبت د هر غم او دړ او تکلیف جړله ده. په دې زړه ولیکئ. او چې دنیا سره د محبت نه دومره ښایسته ژوند به تېرې، دومره ښایسته لکه د بچیانو څه ژوند دی چې کله ستا زړه نه غواړي غټ غټ کورونه په ارام به خوب کې، چې کله ستا زړه نه غواړي او محبت دې نه د ګاډو سره په ارام به خوب کې، کله چې محبت دې نه د بنګلو سره په ارام به ژوند تېرې، چې کله دې محبت نه د ډېرو ریالونو او ډالرو سره په ارام به ښکلی ښایسته ژوند تېرې، او چې کله دې دنیا په کار وه ومن کانت الدنیا همه، او څوک چې په دنیا پسې منډې وي، بنګله او کور او ښځه او بچي او همدقه سوچ او فکر دی، بس دنیا تې مخکې او دی پسې شاته روان او په لاس یې نه ورځي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده چې دوکه کېږي به نه په دې باندې. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. الله وایي صحیح ده چې دا مال او زامن په دې باندې دنیا ښایسته ښکاري. انسان طبیعي محبت دی د زامنو سره او د دنیا د مال سره. زامن به دې ذکر کوو ځکه چې دا د انسانانو طبیعت دی چې په دې بچو کې زامن ډېر خوښوي، وایي دوی موږ له دنیا ګټي، دا هم په دې خوښ، دغه هم د دنیا محبت دی. زوی دې ولې خوښ دی؟ سبا له به څه کوي؟ مزدوري به کوي، پیسې به راوړي، دا هم د دې بچو سره چې زیات محبت دی د دنیا د لاسه. او بل دا چې فخر به کومه، سینه به ټپومه، وایي زما هم زامن شتي، سلور دي، پنځه دي، لس دي، نهه دي، زلمي دي، تکړه دي، ښایسته دي، تعلیمونه یې کړي دي چې دا تذکرې بیا په مجلسونو کې کوم. الله وایي دا صرف زینت دی، او زینت ته څه وخته پورې همیشه ګوره زینت نه پاتې کېږي. یو جنۍ د 14-15 کالو ده او یو ښځه د 50 کالو ده، فرق دی د ځمکې او د اسمان. زما او ستا د ښایست په ځوانۍ کې زموږ ښایست یو شان دی، چې عمر ډېرېږي هغه ښایست څه کېږي؟ هغه کمزوری کېږي. ښایست چېرته نه پاتې کېږي؟ صرف د ایمان ښایست پاتې کېږي، نور دا ښایستونه دا نه پاتې کېږي. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. ښایي الله نو ته خو وایې چې دې سره زړه مه لګوه، نو څه وکړو؟ والباقیات الصالحات. الله وایي پاتې کېدونکي نیکو اعمالو له زور ورکوي، همدغه فایده مند شی دی. د دنیا سیم کلو والا ده، هسې به هم دا ختمېږي. کل من علیها فان. او چې پیغمبر په دې دنیا کې نه دی پاتې شوی، موت او به کې څه پاتې شو؟ نن یا سبا زما ستا قیسه ختمه ده. د یو کتاب دی روان دی لیکلی کېږي، زما ستا د کتاب ډېرې پاڼې اورېدلي دي. مشکل دا دی او د سوچ خبره دا ده چې څو پاڼې پاتې دي دا موږ ته پته نشته. وما تدري نفس بأي أرض تموت. او یو نفس هم دا پته نه چې په کومه ځمکه باندې ممري. زما او ستا په کتاب کې پته نه چې څومره پاڼې پاتې دي، الله اعلم. اخرنۍ پاڼه یو پاتې دسم کېدی شي، او کېدی شي زما او ستا د کتاب دا حالي، خو دا هم الله ته پته، او کېدی شي دا حالي، ښه ډېر کتاب پاتې د ژوند، خو دا خو الله ته پته. کېدی شي سره به کې پاڼه نه پاتې، ژوند ختم شو، الله سره ملاقات ټیم. نو دنیا سره محبت د هر مصیبت سره جړله ده، جړله. دنیا سره محبت د زړه نه مه کوه، ځکه ما تاسو ته ویلي چې دنیا په لاس کې ساته. چې تا به دنیا په لاس کې ساتي، خو د دې لاس نه داسې مه راوله زړه ته. که د دې لاس نه دې زړه ته راوسته که نو دنیا به دې هم خرابه شي او آخرت به دې هم تباه شي. ساته یې په دې ځای کې ساته، او دنیا په خپله مه لپاسه کوه په ځان باندې. ته په دنیا باندې لپاسه اوسه، ځان باندې دنیا مه لپاسه کوه، بلکې ته په دنیا لپاسه اوسه. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناشنا قول لیده، او شیخ ابن عثیمین رحمه الله بعضو کتابونو کې دې ته اشاره کړې. وایي که په مال سور نه شوې نو مال به د باندې سور شي. که په مال سور نه شوې مال به د باندې سور شي، او مال چې د باندې سور شو نو تباه و برباد شوې. په مال باندې سورېدو څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې مال او دنیا په خپل کنټرول کې ساته، چې دین دله خراب نه کړي. د دنیا د پاره دین مه خرابوه، د دین د پاره دنیا خرابوه. ما سره د بعض ملګري میلاو شي، ته درس نه راځي، بس څه کار و؟ ګوره د کار د پاره دین څه کو پرېښو، کمزوری کو.
خو یو ورځ به داسې راشي چې زه به واورم چې لږ کار کې نه وي زمونږ درس دا ډېر لږ مؤمنان دي لږ کار کې نه وي لکه څه چلو نه وي هلته دي زمونږ درس مونږ یو عبادت کې مصروف وو د الله دپاره مونږ دا هغه مؤمنان دي چې په دنیا باندې سواره دي او هغه چې د دین د پرېښودو دپاره دنیا را مخې ته کوي په دوی باندې دنیا سواره شوې ده او الله دې چېرته دنیا په مونږ نه زوروروي او الله دې مونږ همیشه په دنیا زورور ساتي چې دا زمونږ د طاقت لاندې